ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې ټول به جوړ او روغ وي او د صحت او عافیت جامې به مو په تن وي. د وینډوز زده کړې ته په پښتو ژبه باندې ښه راغلاست دوستانو. زموږ نننی درس د وینډوز 10 د انسټالیشن په اړه ده دوستانو. په دې باندې خبرې کوو چې څنګه کولای شو په خپل یا د بل چا په کمپیوټر کې انسټالیشن وکړو دوستانو. نو کله چې موږ تاسو غواړو دوستانو خپل کمپیوټر کې یا د بل چا کمپیوټر کې انسټالیشن د وینډوز وکړو، موږ تاسو باید یا د وینډوز سی ډي خپل کور کې ولرو او یا له بازار څخه هر هغه وینډوز چې موږ تاسو غواړو انسټال کړو د هغه سی ډي واخلو، د خپل کمپیوټر په سی ډي روم کې واچوو او وروسته له هغه د انسټالیشن پروسه مخ ته یوسو دوستانو. او بله طریقه یې دا ده دوستانو چې موږ تاسو باید یو بوټیبل یو اس بي ډرایو یا فلش ولرو چې د هغه له طریقه خپل کمپیوټر کې وینډوز انسټال کړو دوستانو. بوټیبل که تاسو دوستانو وایئ چې بوټیبل څه شی ده یا یو اس بي بوټیبل یو اس بي څه شی ده، که په هغه اړه باندې معلومات نه لرئ تاسو کولی شئ دا زما یوټیوب چینل ده دوستانو، ټکنالوژي ګیټ په نامه باندې دا یوټیوب کې خلاص کړئ. ما د یو اس بي بوټیبل کولو لپاره ځان ته ویډیو جوړه کړې ده دوستانو. هلته پلی لیست زما چینل خلاص کړئ دوستانو، پلی لیست ته لاړ شئ، هلته د الټرا ایزو یا پاور ایزو په نامه باندې یو پلی لیست ده، هغه خلاص کړئ. هغه کې ما درسونه جوړ کړي دي دوستانو چې څنګه کولی شو موږ تاسې یو یو اس بي ډرایو یا فلش بوټیبل کړو دوستانو. نو د دې په خاطر باندې چې موږ تاسې د یو اس بي له طریقه یا د فلش له طریقه خپل کمپیوټر کې وینډوز انسټال کړو، اول باید موږ تاسې خپل یو اس بي یا فلش بوټیبل جوړ کړو او وروسته له هغه به موږ تاسې کولی شو چې د همدې فلش له طریقه خپل کمپیوټر کې وینډوز انسټال کړو دوستانو. نو که تاسو چیرې وغواړئ چې د یو اس بي فلش له طریقه وینډوز انسټال کړئ خپل کمپیوټر کې، اوله مرحله کې باید تاسو خپل کمپیوټر ریسټارټ کړئ دوستانو. کله چې کمپیوټر ریسټارټ کړو بیرته چې کمپیوټر روښانیږي مخکې له دې چې ویلکم سکرین ته یا هغه د وینډوز صفحې ته لاړ شي تاسو باید F12 پرس کړئ او بوټ مینو خلاصه کړئ دوستانو. هغه توره صفحه چې کله تاسو کمپیوټر روښانوئ توره صفحه راځي، هلته باید تاسې بوټ مینو خلاصه کړئ او له هغو طریقه خپل فلش انتخاب کړئ او د انسټالیشن پروسه مخ ته یوسئ دوستانو. البته دوستانو مختلفې کمپنۍ دي کمپیوټر کې، هره کمپنۍ ځان ته د انسټالیشن پروسه لري دوستانو. که چیرته ستاسو کمپیوټر دل وي نو د بوټ مینو د خلاصولو لپاره تاسې F12 باندې کلیک کوئ دوستانو یا پرس کوئ، تاسو ته د بوټ مینو صفحه خلاصیږي دوستانو. که چیرې ستاسو کمپیوټر HP وي بیا F9 باندې کلیک کوئ یا پرس کوئ او تاسو ته د بوټ مینو صفحه خلاصیږي. که چیرې کمپاک وي F10 باندې تاسو پرس کوئ چې د بوټ مینو صفحه تاسو ته خلاص شي. او که چیرې ستاسو کمپیوټر بل کمپنۍ څخه وي او تاسو د بوټ مینو راوستلو طریقه نه وي زده، تاسو کولی شئ ګوګل کې سرچ کړئ دوستانو، تاسو ته ښیي چې د هرې کمپنۍ نوم ورکړئ، تاسو ته ښیي څنګه کولی شئ بوټ مینو خلاصه کړئ دوستانو. کله چې دوستانو تاسې د فلش له طریقه غواړئ وینډوز انسټال کړئ، کمپیوټر به مو ریسټارټ کړئ. کله چې توره صفحه راغله که چیرته ستاسو کمپیوټر دل وي F12 باندې به کلیک وکړئ دوستانو. دلته راځو دوستانو، دا یو سټنډرډ کیبورډ ده. مخکې ما تاسو ته وویل که چیرته ستاسو کمپیوټر دل وي تاسې د بوټ مینو د خلاصولو لپاره په F12 باندې یا F12 باندې پرس کوئ تر څو بوټ مینو تاسو ته خلاص شي. که چیرې HP کمپنۍ وي F9 باندې او نورې کمپنۍ هره کمپنۍ ځان ته طریقه د بوټ مینو خلاصولو لپاره لري دوستانو. نو کله چې تاسو F12 باندې کلیک وکړئ دوستانو
تاسو ته دغه بوټ مینو صفحه خلاصیږي دوستانو. بوټ مینو صفحه د دې په خاطر باندې خلاصوو موږ دوستانو چې موږ هغه خپل میتود د انستالیشن انتخاب کړو. که چیرې غواړو چې د فلش له طریقه کمپیوټر دغه وینډوز په کمپیوټر کې انسټال کړو، اول ګزینه چې ده ریموویبل ډیوایسز ده، دا انتخابوو. او که چیرې موږ تاسو غواړو د سی ډي له طریقه یا سی ډي روم له طریقه وینډوز انستالیشن وکړو، بیا سی ډي روم ډرایو انتخابوو. خو موږ تاسو غواړو دوستانو چې د یو اس بي له طریقه وینډوز انستال کړو، ځکه چې موږ تاسو خپل فلش بوټیبل کړی ده. اوله ګزینه ریموویبل ډیوایسز انتخابوو، دې باندې انټر کوو دوستانو، او د انستالیشن پروسه موږ تاسې مخ ته بیایو دوستانو. نو کله چې په دې باندې کلیک وکړو دوستانو، موږ تاسو ته د انستالیشن پروسه شروع کیږي دوستانو. البته په بخیر سره دوستانو زما د وینډوز 10 کوم ایمیج چې و هغه سم کار نه کوو دوستانو. نو ما دلته تاسو ته د ووم وینډوز یا وینډوز 7 ایمیج باندې کار کوم دوستانو، چې د وینډوز 7 او 10 انستالیشن کوم فرق نه لري دوستانو، یو شی ده دوستانو. نو راځو انستالیشن باندې شروع کوو دوستانو. کله چې تاسې خپل یو اس بي ډرایو یا ریموویبل ډیوایسز باندې انټر پریس کړو، دغسې پروسه د انستالیشن شروع کیږي دوستانو. اولینه مرحله چې ده دا صفحه تاسو ته خلاصیږي. دلته تاسو کولی شئ د انستالیشن ژبه انتخاب کړئ، چې بای ډیفالټ دلته انګلیسي انتخابه شوې ده، او انپوټ میتود چې ده دوستانو دا هم بای ډیفالټ یو اس انتخاب شوی ده دوستانو. نو په دې کې موږ تاسې ګوتې نه وهو دوستانو، فقط دلته نیکسټ باندې کلیک کوو، او دې صفحه کې هم موږ تاسو دوستانو انسټال ناو باندې کلیک کوو، او د انستالیشن پروسه سٹارټ کیږي دوستانو. دوستانو تاسو هیڅ تشویش مه کوئ، د وینډوز 10 او د وینډوز 7 انستالیشن فرق نه لري دوستانو. نو فقط ما د وینډوز 10 کوم ایمیج چې و هغه کار نه کوو، ما وینډوز 7 انتخاب کړو. نور کوم فرق نه لري، انستالیشن طریقه یې ټول یو شی ده دوستانو. دا صفحه چې تاسو ته خلاصیږي دوستانو، دلته تاسې هر وینډوز دلخوا وینډوز دلته کولی شئ انتخاب کړئ. دلته مختلف ورژنونه یي، نو تاسو کولی شئ زه د 4 بیټس انتخابوم دوستانو، او نیکسټ باندې کلیک کوم. مخکې ځو دوستانو. دا صفحه چې تاسو ته خلاصیږي دوستانو، مایکروسافت کمپنۍ تاسو ته خپل لایسنس یا اګریمنټس مکمل معلومات درکوي. تاسو کولی شئ دا ووایاست. نو موږ ووایو چې موږ اکسپټ د لایسنس ټرمز موږ اکسپټ کوو، قبلوي دوستانو. او تر څو چې تاسو دا بټن ټیک نه کړئ، انستالیشن هم مخکې نشئ کولی. نو آی اکسپټ د لایسنس ټرمز باندې موږ تاسو کلیک کوو، نیکسټ بټن باندې کلیک کوو. دلته دوستانو تاسو ته دوه اپشن راځي، یو اپګریډ او یو کسټم انسټال. اپګریډ چې دا دوستانو موږ تاسو هغه وخت انسټالوو چې موږ تاسو زوړ وینډوز خپل کمپیوټر کې انسټال لرو، او اوس فقط غواړو چې اپډیټ یې کړو. نور هیڅ تغیرات نه راځي، خپل فایلونه سیم دي کمپیوټر کې هغه په ځای پاتې دي دوستانو، فقط ستاسو وینډوز نوی کیږي یا اپډیټ کیږي دوستانو. موږ تاسو اوس فی الحال په دوم اپشن کسټم انسټال وینډوز اونلی په دې باندې کار کوو. که چېرته موږ تاسو وغواړو چې نوي پارټیشنونه جوړ کړو، پارټیشنونه له منځه یوسو، فارمټ یې کړو، ډیلیټ یې کړو، یا نوي پارټیشنونه موږ تاسو جوړ کړو، نو موږ تاسو کسټم باندې کلیک کوو دوستانو. دلته اوس موږ تاسو ګورو دوستانو چې موږ تاسو 40 جی بي هارد ډیسک سپیس لرو، چې هغه تر اوسه نه ده استفاده شوې. ان الوکیټډ سپیس ده دوستانو. تر فعل حال دا هارد ډیسک نه ده استفاده شوی. نو د دې لپاره چې موږ تاسو یو نوی پارټیشن جوړ کړو، نیو باندې کلیک کوو دوستانو. فی الحال موږ تاسو فقط 40 جی بي
هارد ډیسک سپیس لرو نو دا کچیرې غواړئ چې فقط یو پارټیشن جوړ کړئ دلته سایز کې موږ تاسې بیا ګوتې نه وګورو چې 40 جی بي تقریبا 40,980 MB راځي که چیرې موږ تاسې غواړو چې فقط یو پارټیشن جوړ کړو فقط اپلای باندې کلیک کوو او نوی پارټیشن موږ تاسې ته جوړیږي فقط یو پارټیشن او که چیرې غواړئ چې څو پارټیشنونه جوړ کړئ بیا همدا سپیس باید موږ تاسې تقسیم کو دا موږ بیرته ډیلیټوو دوستانو او له سره پارټیشن جوړو 40 جی بي د دوستانو زه نوی پارټیشن اخلم دلته ورته وایم چې فقط 60 جی بي یو ډرایو جوړ کړه یو پارټیشن او 60 جی بي بل موږ تاسې دلته 60,000 لیکو چې 60 جی بي سي اپلای باندې کلیک کوو اوکې ګورو دوستانو چې موږ تاسې ته یو ډرایو 60 جی بي جوړ شو او 60 جی بي نور ان الوکیټډ سپیس ده دا بیا کولی شو چې موږ تاسې بل پارټیشن جوړ کړو دوستانو اوس موږ تاسې ګورو درې دغه لرو پارټیشنونه لرو چې یو هم 60 جی بي ده بل هم 60 جی بي ده او دغه 350 MB سیستم ریزرو ده دا خپل سیستم ریزرو کوي د خپلو فایلو لپاره نو اوس موږ تاسې ګورو دوستانو چې موږ تاسې دوه پارټیشنونه جوړ کړو 60 جی بي خو زه غواړم چې نه فقط یو پارټیشن وسي موږ غواړو فقط همدا وینډوز په دا یو پارټیشن کې انسټال کو خلاص اضافي نور پارټیشنونو ته موږ تاسې ضرورت نه لرو نو زه دا نور پارټیشنونه ډیلیټوم دوستانو اوس ګورو چې فقط همدا ان الوکیټډ سپیس 40 جی بي موږ تاسې لرو دا غواړو فقط یو پارټیشن یا یو ډرایو جوړ کړو نو 40,958 MB دا سپیس ده دوستانو فقط همدا یو پارټیشن موږ تاسې جوړوو اپلای باندې کلیک کوو اوکې ګورو دوستانو چې موږ تاسې ته 40 جی بي یو پارټیشن جوړ شو همدغه 40 جی بي پارټیشن موږ تاسې انتخابوو دوستانو او نیکسټ باندې کلیک کوو تر څو زموږ د انسټالیشن یا د وینډوز نصبولو پروسه شروع شي دوستانو اوس تاسې ګورئ دوستانو د وینډوز د انسټالیشن یا نصب پروسه شروع شوه کاپی وینډوز فایلز دا ختمه شوه دا اجرا شوه دا مرحله اوس دومه مرحله ده getting files ready for installation دغه فیصدي دوستانو باید 100% ورسیږي تر څو زموږ تاسې انسټالیشن مخکې لاړ شي دوستانو نو د دې په خاطر باندې چې دوستانو زموږ تاسې وخت ضایع نه شي او دا ویډیو زیاته غټه نه شي یا طولاني نه شي زه دا ریکارډ دې ځای کې سټاپوم دوستانو یا پاس کوم تر څو د انسټالیشن پروسه مخکې ځي نو زه به دا ریکارډ پاس کوم دوستانو بیا هم ښه راغلاست دوستانو تاسې ګورئ د وینډوز انسټالیشن پروسه مخکې لاړه او اوس هم کمپیوټر په اتومات ډول باندې ریسټارټ کیږي دوستانو خو البته د انسټالیشن پروسه جریان لري صرف کمپیوټر ریسټارټ شو او بیرته روښانه شو دوستانو لږ ذره صبر کوو دوستانو تر څو د انسټالیشن پروسه ختمه شي دوستانو او بیا هم دوستانو تاسې ګورئ د وینډوز انسټالیشن کومه پروسه چې ده هغه دوام لري کمپلیټینګ انسټالیشن جریان لري دوستانو دا پروګرس بار باید تر اخره پورې ډک شي تر څو زموږ تاسې وینډوز انسټال شي دوستانو صبر کوو تر څو دا پروسه هم مخکې لاړه شي دوستانو دوستانو په دې خاطر باندې چې دا ویډیو غټه نه شي
زه به د ریکارډ پاس کړم تر څو دا مرحله یې څو مخکې لاړه شي. ګورو دوستانو کمپیوټر بیا ریسټارټ شو په اتومات شکل باندې. د انسټالیشن پروسه بیا هم دوام لري دوستانو. دا معمول ده دوستانو د هر وینډوز تاسو انسټالوئ کمپیوټر هم څو ځلې ریسټارټ کیږي. د انسټالیشن پروسې په جریان کې کمپیوټر ریسټارټ کیږي او بیرته روښانیږي. او اوس هم تاسو ګورئ دوستانو چې د کمپیوټر د وینډوز انسټالیشن پروسه جریان لري. اوس له موږ تاسو څخه یو یوزر نیم غواړي. دلته موږ تاسو خپل یو یوزر نیم ورکوو. مثلا زه دلته د افغان په نامه باندې یو یوزر جوړوم، نو افغان نوم ورکوم دوستانو، او موږ تاسو نیکسټ باندې کلیک کوو دوستانو. که چیرې وغواړئ چې همدا خپل یوزر ته پاسورډ ورکړئ، دلته پاسورډ هم ورکولی شئ. مثلا زه پاسورډ ورکوم افغان 812 یو پاسورډ مې ورکړو دوستانو. همدا پاسورډ تاسې دوم ځل باید ریټایپ کړئ ورته دوستانو. زه بیا هماغه پاسورډ لیکم دوستانو، او دلته هم دوستانو تاسو کولی شئ یو پاسورډ هنټ ټایپ کړئ. پاسورډ هنټ تاسو سره کومک کوي که چیرته مثلا تاسو څخه پاسورډ خپل هېرېږي، تاسو یو حرف یا یو نښاني ورکوئ چې تاسو ته بیرته هماغه پاسورډ در په یاد کړي. همدې هنټ وګورئ او تاسو ته خپل پاسورډ در په یاد کړي. خو زه پاسورډ هنټ نه ورکوم دوستانو او مخکې ځو دوستانو. خو دلته بیا یو مشکل ده دوستانو، که چیرې تاسو پاسورډ هنټ ورنه کړئ انسټالیشن پروسه مخکې نه ځي. نو د دې په خاطر باندې چې موږ انسټالیشن پروسه مخکې لاړه شي، زه یو پاسورډ هنټ هم ورکوم دوستانو. مثلا ای زموږ د پاسورډ هنټ شو. ای مثلا موږ پاسورډ ورکړی و افغان 812. نو ای موږ تاسو ته ښیي چې ای یعنې افغان. دا پاسورډ هنټ شو. نیکسټ باندې کلیک کوو دوستانو. دلته له موږ تاسو څخه د همدې پروډکټ چې موږ تاسو اخیستی د دې پروډکټ کی غواړي دوستانو. خو فی الحال موږ سره پروډکټ کی نشته دوستانو. که چیرته وي موږ تاسو دلته دا قسم دا یو فارمټ ده دوستانو. په دې رقم باندې یو پروډکټ کی ده. د هر سی ډي چې تاسو اخلئ د هغې شاته لیکلی وي، نو هغه به دلته ټایپ کړئ او نیکسټ باندې به کلیک وکړئ تر څو پروډکټ کی واخلي او د انسټالیشن پروسه مخکې لاړه شي. خو فی الحال موږ تاسې پروډکټ کی نه لرو، دا مرحله سکیپ کوو. وروسته بیا آنلاین پروډکټ کی ورته اخلو دوستانو. دا پروسه هم سکیپ کړه دوستانو. دلته نور بعضې کمانډونه دي چې موږ تاسو ته راځي، یعنې کوم سافټویرونه یا کوم اپلیکیشنونه تاسو غواړئ چې انسټال شي وینډوز کې. زه ورته وایم چې فقط دلته درې دغه دي اپشن دي دوستانو. یو یوز ریکمنډډ سیټینګ، یو انسټال امپورټنټ اپډیټس اونلی، او اسک می لیټر. هر یو چې تاسو غواړئ دوستانو هغه باندې کلیک وکړئ او د انسټالیشن پروسه مخکې ځي. زه ورته وایم چې انسټال امپورټنټ اپډیټس اونلی، یعنې هغه اپډیټ یا اپلیکیشنونه چې ضروري دي هغه انسټال شي فقط. په دې باندې کلیک کوم دوستانو. دلته ساعت او تاریخ موږ تاسو کولی شو جوړ کړو دوستانو. که چیرې غواړئ له همدې ځایه تاسو کولی شئ ساعت هم جوړ کړئ او تاریخ هم جوړ کړئ. خو موږ وروسته بیا همدا کارونه ترسره کوو دوستانو. نو فی الحال فقط په نیکسټ باندې کلیک کوو دوستانو او مخکې ځو. بل دغه دوستانو چې تاسو ته ښیي په بخښنې سره د سکرین لیک جوړ کړم دوستانو. دې ځای کې دوستانو
تاسو ته وایي select your computer's current location. یو لوکیشن ورته انتخابوئ. مثلا دلته تاسو ته معلومات درکړي چې this computer is connected to a network. یعنې دا د انټرنیټ په خاطر باندې ده دوستانو. دلته موږ تاسې فقط هم نیټورک غواړو، یعنې دا شخصي نیټورک موږ بل چا سره نه شریکوو، هم نیټورک انتخابوو دوستانو. هم نیټورک هم انتخاب کړو دوستانو. د انسټالیشن پروسه بیا هم جریان لري، منتظر پاتې کیږو تر څو دا مرحله خلاصه شي دوستانو. او دلته هم دوستانو موږ تاسو ته یو مسیج راکوي چې this is not a genuine version of Windows. یعنې دا اصلي وینډوز کاپي د وینډوز نه ده دوستانو. موږ تاسې باید د دې لایسنس خریداري کړو تر څو اکټیویټ شي زموږ وینډوز. اوس ګورو دوستانو چې د انسټالیشن پروسه په ختمېدو ده او ویلکم صفحه موږ تاسو ته راغله. preparing your desktop. اوس ډیسکټاپ باندې کار کوي او ګورو دوستانو چې د انسټالیشن پروسه ختمه شوه. زموږ تاسې وینډوز په بریالي توګه انسټال شو دوستانو. په لومړي ځل چې تاسې وینډوز انسټال کړئ دوستانو، دا ستاسو د وینډوز کاري یا محیط ده یا کاري صفحه ده دوستانو، چې دلته فقط ریسایکل بن آیکن تاسو ته راښکاروي، نور آیکنونه نه راځي دوستانو. که غواړئ چې نور آیکنونه هم راشي دوستانو، بیا تاسو رایټ کلیک باندې کلیک کوئ، پریس کوئ او پرسنلایز ته راځئ دوستانو. دلته دوستانو چپ طرف ته چینج ډیسکټاپ آیکنز باندې کلیک کوئ او دلته بیا کولی شئ تاسو مای کمپیوټر مای ډاکومنټ او د کنټرول پنل نور آیکنونه مې اضافه کړئ. اپلای باندې کلیک کوئ، اوکې. دا صفحه موږ تاسو کلوزوو. ګورو چې تاسو ته دلته نور آیکنونه هم اضافه شو دوستانو. نو دا و دوستانو د وینډوز د انسټالیشن طریقه. په بخښنې سره چې ما تاسو سره د وینډوز 10 انسټالیشن وعده کړې وه، خو متاسفانه د وینډوز 10 کوم ایمیج چې کار ونه کړو، نو ما تاسو ته د وینډوز 7 انسټالیشن پروسه مخکې یوړه. دا و دوستانو د وینډوز د انسټالیشن یا د انسټالولو نصبولو طریقه وه دوستانو. خدای دې وکړي چې زده کړې مې وي. تر بله درس او بلې ویډیو پورې مو په الله پاک سپارم. که وخت الله مو مل شه.